سلامونه ملګرو، زه یم دیدار یوسفزی او د صحت په حواله په دې ویډیوګانو کې نن د شوګر په مرض زما درېیمه او اخري ویډیو ده او نن به زه ستاسو سره دا خبره کومه چې د شوګر هغه مریضان چې د شوګر د زیاتوالي ښکاري او بیا ناڅاپي په څه وجه د هغو شوګر دومره کم شي چې هغه بېهوشه شي او د مرګ خولې له هم تللی شي. نو د دغې وجوهات څه د دې علامات څه او بیا د دې علاج څه پکار دی، په دې موضوع باندې به ستاسو سره خبره کوم. د دې نه مخکې په دویمه ویډیو کې ما د خوراک په حواله خبره کړې او بیا په خوراک کې ما تاسو ته تصویران هم ښوولي وو بلا شی چې کوم څیزونه موږ خوړی شو. په هغې کې ما خبره کړو د پروټین په حواله. پروټین بیا ما چې دوه قسمه، یو موږ د ځناورو نه حاصلو، بل موږ د بوټو نه حاصلو. نو خبره خو ما کړې وه، خو د بوټو د پروټین هغه تصویرونه لګول زما نه هیر وو. نو ملګرو د یاد دهانۍ دپاره زه دا بیا ووایم چې د بوټو نه چې کوم پروټین حاصلیږي او د شوګر د مریض دپاره هغه ښه دي، د هغې ګلایسیمیک انډکس کم وي، لوی. نو په هغې کې لکه په کار ده چې لوبیا، د نسکو دال او د چڼو دال، دا چې دي نو د دې ګلایسیمیک انډکس کم دی، نو دغه د خامخا په خوراک کې شاملی. اوس زه راځم نننۍ موضوع له چې لکه د دې وجوهات څه کیدی شي چې ناڅاپي داسې یو کس یا د هغه بلډ شوګر لیول چې کم دی هغه کم شي. نارمل یا کم عمومي بلډ شوګر لیول چې هغه چې کله د 70 ملي ګرام پر ډیسی لیټر یا د 70 نه کم شي، نو دوی وایي چې دا هایپوګلایسیمیک شو یا شوګر لیول کم شو. دغې ته مونږ دې کنډیشن ته بیا مونږ د زیابیتس په مریضانو کې یا د شوګر په مریضانو کې هغه ته مونږ وایو ډایبیټک هایپوګلایسیمیا. دغې ته مونږ بیا دا نوم وایي. اوس دا ولې کیږي؟ د دې وجې چې یو خدای چې کوم مریضان لکه د انسولین په انجکشنو باندې یا د انسولین په ګولو باندې ډیر وخت نه وي، نو د هغو نه اکثر هیري. دویم هغه کسان چې لکه هغو ته د ګردو د پښتورګو بیماري یا د اینې د لیور بیمارۍ ښکاري، نو په هغو کې دا امکان زیات وي. دریم بیا داسې هم کیږي چې لکه د ډیر وخت نه دی د انسولین انجکشن اخلي، نو کله دی د هغې ډوز ته د هغې مقدار ته خیال ونه کړي او که د خولې ګولۍ خوري یا انجکشن یې لګوي، نو هغه زیاتوالی په هغې کې راشي او د بلډ شوګر لیول چې دی هغه ډېر زیات په یو ځای لو کړي. یا دی چې کوم خوراک خوري په هغې کې دی وقفه زیاته کړي یا یې ونه خوري یا ته هیر شي، نو د هغې وجې نه هم د بلډ شوګر لیول چې دی هغه کم شي، دا 70 ته راورسي یا د 70 نه کم شي. د دې نه علاوه اکثر وخت داسې چې هغه اکسرسایز وکړي، ډېر زیات زورور اکسرسایز یې، جیم ته لاړ شي، نور څه کار وکړي او هغه خوراک په وخت ونه خوري، نو د دغې هم یوه وجه کیدی شي. اوس چې دا خو وجه شوې، علامات یې اوس څه دي؟ نه علامات چې کله ما څنګه خبره وکړه دا د 70 نه کله کم شي، دا زه جنرال خبره کوم، عمومي خبره کومه. لکه استثناء په هر ځای کې کیدی شي. ځینې مریضان به داسې چې په هغو کې به اتیا وي، په هغو باندې د علامات راځي، او ځینې به چې 80 ته راورسي هم به علامات نه وي، خو دا د جنرال رول خبره کومه. نو کله چې دا د 70 نه کم شو او د اولني علامات شروع کیږي، نو دی اول په ده په وجود باندې رپېده راشي، د هغې سره چې دی زړه درزېده په ده راشي، لوږی سیوا شي، د زړه درزېدو سره پې خوله هم راشي، او د دې نه علاوه د ده باندې سر چورلیدل، ویره پې راشي، سر ګرځېدل، سر درد، دا علامات په ده باندې شروع شي. نو دغه وخت کې که دی په ځان پوهېږي یا نورې څوک په خوا کې، نو هغو له په کار ده چې دې ته پته ولګي چې دې وخت کې د ګلوکوز لیول چې کم دی یا شوګر لیول چې کم دی هغه کم شوی دی. دویم بیا که دی د شپې دی، نو اکثر که د شپې پې راشي، نو د شپې بیا داسې چې لکه په ده باندې ډېره زیاته خوله راشي، د شپې هغه لباس کم چې دا اغوستی هغه ټول د خولو لوند شي، دی چې اکثر سهار راپاسي نو دی بالکل کنفیوز او ګډوډي، دا د شپې علامات کیدی شي. بیا دا سټیج که دویم سټیج ته لاړ شي او شوګر لیول نور هم لو شي، کم شي، نو بیا دته د رپېدو نه هغه جرکي مومنټ چې څه ته وایي لکه درنجېده غوندې پې راشي او سټفنس په دې وجود کې راشي، دی ټول درنجېږي غوندې، دا ټول وجود دی. د هغې سره دی بیا په خوله خوراک او څښاک هم نشي کولی په ډېر وخت کې چې لکه دغه کم شي، نو دی بیا نشي کولی. دی چې دی زړه چې کم دی د هغه درزاری چې دی نور هم سیوا شي، د زړه درزاری او د ده خبرې چې دي دا ګډې وډې شي، د ده خبرې ګډې وډې شي، خبرې اکثر کولی هم نشي، خو کوي نو هغې کې ریدم نه، هغه ګډې وډې. او د دې سره سره بل علامت چې دی نو هغه دا دی چې د ده نظر دته هر څه دوه دوه ښکاري
او اکثر چې د دې نه هم سیوا شي نو د مرګي علامات پرې راشي د بېهوشۍ طرف ته راشي او خدای مکه دی د مرګ خولې له هم تلی شي نو دا لکه دا بیا هغه سیویر کیسز کې یا هغه شوګر چې خل وشي نو په هغې کې دا علامات کیدی شي اوس په دغه وخت کې که په دې اولني سټیج کې نو د مریض له څه پکار دي او که څوک یې خواوشای نو هغو له څه پکار دي پکار دا ده چې دته کله دا اولني علامات شروع شي نو که د ده سره څه ټافیانې خوږې پکاره چې دا ځان سره ساتي نو د شپږو نه اتو پورې ټافیانې دی دغه خوږې خوړی شي چې د ګلوکوز لیول لږ زیات شي یا که څه خوږ شربتي فروټ جوس یې نو نیم کپ دی فروټ جوس کوي شي یا که دغه ځای د بلډ د شوګر ګولۍ میلاویږي د شوګر زیاتولو خوږې ګولۍ نو هغه هم دی 3-4 خوړی شي کله چې دی د دویم سټیج ته ورسي او خوراک کولی شي په هغه وخت کې هم دی لک په ځان ډېر نه پوهېږي نو که څوک یې خواته یي نو دغه کله چې دا دویم علامات د دویم سټیج دی زیات شي نو دا له بیا لکه دغه خوراک چې کوم ما وویل دا تاسو هغه ته ډبل کولی شئ لکه 1 کپ فروټ جوس شو ټافیانې ښه زیاتولی شئ یا د شوګر د ګولو هغه مقدار ښه زیاتولی شئ بله خبره که په دغه وخت کې دا مریض چېرته بېهوشه شي نو یا بېهوشۍ ته نږدې نو پکار ده که دغه وخت کې څوک پیرامیډکس والا یا میډیکل څوک داسې او ګلوکاګان انجکشن پکار ده چې داسې مریضان ځان سره ساتي د هغې د ایکسپایري ډیټ خیال ساتي نو که ګلوکاګان انجکشن ورته وکړي نو دغه هم ډېره زیاته ښه ده چې دا بلډ شوګر لیول چې د راپورته شي زیات شي 10 منټه د انتظار وکړي که د کې دغه علامات او دی په هوش کې نه راځي نو پکار ده چې بیا د اسپتال ته ورسوي د دې سره سره لکه دا مرض چې دی نو دا اکثر د دې سره ما چې څنګه ووایو نو اوورویټ خلک یا د چا چې وزن زیاتیږي نو ما خبره کړې وه د BMI کیلکولیټر یا باډي ماس انډکس چې ورته موږ وایو په هغې باندې خپل وزن دې وکتی شي په هغې حساب باندې خوراک کولی شي او دا BMI کیلکولیټر چې دی نو تاسو لکه د ګوګل پلی سټور نه هم ډاونلوډ کولی شئ او په آیفون سټور چې په هغې کې به هم وي خامخه نو دغه چې کله تاسو ډاونلوډ کوئ په دغه کې 3-4 خانې دي یو پکې دا دی چې ستا عمر تپوس کوي بل ستا هایټ قد تپوس کوي دریم ستا وزن تپوس کوي او په هغې حساب باندې دی ستا BMI راوباسي چې ته په نارمل ویټ کې لاندې ټول څیزونه لیکلي تاسو هېڅ ضرورت پکې هم نشته بس دغه پکې خالي واچوئ لاندې به د هغه نتیجه ووایي تاسو اوور ویټ یئ که نارمل ویټ کې یئ وزن هم زیات دی یا اوبیز یې ډېر زیات یئ نو په هغې حساب باندې تاسو بیا خوراک خپل کنټرول کولی شئ په هغې حساب باندې خوراک کولی شئ دا په دې ځای زه د شوګر چې کومه موضوع نه هغه راغونډومه بیا هم که د ملګرو څه سوال یا څه خبره پاتې نو کوشش به زه کوم چې بله ویډیو پې هم جوړه کړم او د دې نه علاوه به زه د نور د صحت په حواله د نورو ویډیوګانو سره تاسو سره حاضرېږم زما سره اوسئ د ټولو ملګرو جهان مننه